سلامونه دوستانو. دوه جملې یعنی اصطلاحات زده کوو د الماني ژبې. دوستانو موږ اکثره پښتو کې وایو چې سترګې د روښانه، یعنی بل چاته وایو سترګې د روښانه. اکثره ښځې د جملې ډېرې زیات استفاده کوي په وطن کې چې چا زوی راشي یا څوک مطلب ښه خبر وي نو هغوی ته وایي سترګې د روښانه. نو سترګې د روښانه په الماني ژبه باندې داسې وایو: Mögen Ihre Augen leuchten. mögen ihre Augen leuchten، یعنی سترګې د روښانه اصطلاح ده. او دوستانو بله جمله زده کوو په الماني ژبه کې، وایي پل بختور شه. پل بختور شه اکثر څوک نکاح وکړي، واده وکړي، نو خلک ورته وایي چې پل بختور شه، ستا د ناوکۍ. نو په الماني ژبه باندې داسې وایو چې پل بختور شه. Möge sein Kommen gut sein.